طالبانو له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر ښوونځیو بندیز غځولی دی. په سلامونه مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. افغانستان کې د طالبانو حکومت چې ژمنه یې کړې وه سل لننه دوري دریمه به په یخو سیمو کې ټولې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته بیا هم پرې نه ښودل شوې. د باختر دولتي اژانس په ریپورټ کې ویل شوي د نجونو لپاره د متوسطه ښوونځیو دروازو پرانیستلو پریکړه ځنډول شوې ده. د باختر اژانس په ریپورټ کې د طالبانو پوهنې وزارت له قوله ویل شوي د نجونو ټولو ښوونځیو او لیسو ته چې له شپږم ټولګي څخه پورته دي خبر ورکول کیږي چې د یادو مکاتب او لیسو درسونه تر امرساني پورې ځنډېدلي دي. د باختر اژانس ریپورټ زیاتوي هر کله چې له شریعت او افغاني دوست سره سمه طرحه چمتو شي بیا به د تعلیمي ادارو ته خبر ورکول کیږي. د طالبانو پوهنې وزارت چارواکي په دې هکله وایي له 5-6 میاشتو راهیسې پر دې طرحه کار کړی او د طالبانو حکومت مشرتابه ته سپارلې، خو په وینا یې دا اوس د امارت مشرتابه پورې اړه لري چې څه وخت یې منظوروي. نن به کابل کې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره د طالبانو د پوهنې وزارت له لوري پرانیست غونډه هم جوړه شوې وه. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښې چارې.